سلام او وخت مو بخیر. لا پوهاوی میډیا څخه د ټکنالوژۍ له برخې یو مهم خبر. یو امریکایي شرکت د نړۍ تر ټولو ستره بي پیلوټ الوتکه جوړه کړه. یو امریکایي شرکت د راون ایکس په نوم د نړۍ تر ټولو ستره بي پیلوټه یا ډرون الوتکه جوړه کړې ده. یاد شرکت د دې بي پیلوټ الوتکې په اړه ادعا کړې ده چې دا به په ډیر لږ وخت او کم مصارفو باندې مصنوعي سیارچې تشیال ته رسوي. دا شرکت د ایوم په نوم دی او وایي چې د دې بي پیلوټ الوتکې اوږدوالی 80 فوټه دی او پلنوالی 18 فوټه دی. همداراز پر یعنې وزرونه بیا 80 فوټه خواره شوي دي. دا چې ډیره ستره بي پیلوټ الوتکه ده بیا هم د پورته کېدو او کېناستو لپاره یوازې 1 میله ځغاستلیکې ته اړتیا لري. د دې ډرون جوړونکي شرکت ادعا کوي چې دا په بشپړ ډول بي پیلوټ الوتکه ده او پرته د انسان له مرستې پورته کېدای شي او همداسې بیرته په ځمکه کېناستلی هم شي. خو تر اوسه پورې چې څومره بي پیلوټ الوتکې جوړې شوي دي که څه هم په هغې کې دننه انسان نه وي ناست خو لرې چېرته په یوه خونه کې انسان ناست وي او هغه یې کنټرولوي. یعنې دا داسې الوتکه ده چې نیمه خپلواکه ده او نیمه د انسان په کنټرول کې ده. د راون ایکس ډرون په اړه ویل کېږي چې دا ډیره طاقتوره ده او په هر ډول موسم کې الوتنه کولی شي. خو ویل کېږي د یوې الوتنې ترسره کولو وروسته د دې ډرون 80% برخې د کار کولو وړتیا لري. د ایوم شرکت وایي چې د دوی هدف دا دی چې په راتلونکي کې داسې بي پیلوټ الوتکې جوړې کړي چې د یو سفر وروسته بیرته راوګرځي نو بیا هم د دویم سفر لپاره 100% چمتو وي او هیڅ څه بدلولو ته یې اړتیا نه پیښیږي. لا پوهاوی میډیا څخه د ټکنالوژۍ له برخې مهم خبر همدومره و. تر بیا ښه وخت.